السلام علیکم ملګرو د ورلد کپ په سکواډ کې فخر زمان سلیکټ شوی دی. حالان کې فخر زمان یو آوټ اف فارم بیټسمین دی او سابق کرکټرانو په دې باندې ډیر تنقید کړی دی ځکه د ده په ځای چې سیم ایوب اخیستی وی نو ډیره بهتره به وه. سابق کرکټرانو کې شعیب اختر، محمد حفیظ او شعیب ملک په ډیر زیات تنقید وکړو چې فخر زمان خو آوټ اف فارم دی، د ده په ځای به هم سیم ایوب بوتلی. سیم ایوب څوک دی؟ د ده د بیټینګ څه جلکیانې زه تاسو ته ښیم، د تاسو وګورئ. That was sweet as. Length on the body line, the shorter side hitting with the wind. And too easy for an uninformed batter. Even better. Another Republic Bank maximum. The diminutive dynamo that is Saim Ayub. Went slow a ball, but oh wow. Here at Providence, Crowder's amping, so is Ayub. Again, tried the slower tennis ball bouncer. Just didn't arrive, but he waited so beautifully. That's gone for 6. It is a lovely off. Ayub has shown us a couple of those. د سیم ایوب بیټینګ تاسو صحیح کو چې هغه موجوده فارم کې دی او فخر زمان چې کوم دی هغه آوټ اف فارم دی. نو سابق کرکټرانو هم دا تنقید وکړو، موږ هم دا فیل کوو چې سیم ایوب به د ده په ځای بهتر و. د فخر زمان ایشیا کپ کې بیسټ سکور چې کوم و هغه 27 رنز و. نو دې نه تاسو اندازه واخلئ چې څونه آوټ اف فارم دی. ویډیو چې چا خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، چینل باندې چې څوک نوي دي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.